هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو د خوښۍ ځای ده چې نن موږ او تاسو د تاریخ په یو داسې پړاو کې قرار لرو کوم چې د تیر په نسبت باندې زیات متفاوت اسلامی نظام سرتاسري امن او دغه رنګې کارو فعالیتونه او داسې هره ورځ د ترقۍ او د ښو خبرونو شاهدان یو یقینا دا متفاوته مرحله ده که موږ او تاسو فکر وکړو یو هیواد د دنیا د هیوادونو ترمنځ داسې حیثیت لري لکه په کلي کې یو کور د کورونو ترمنځ که یو کلی 50 80 100 کورۍ نو دلته هر قسم ته کورنۍ به وي غریب به هم پکې شتمن به هم پکې کاریګرو په کارپو هم پکې بیکاره سست او لټ به هم پکې غلام صفته هغه څوک چې عزت النفس نه هېڅ واقفیت نه لري هغه به هم پکې لیکن د عزت النفس خاوندان به هم پکې هغه چې خپل منزل مقصود ته ځان رسول غواړي له نورو سره په سیالۍ کې تر نوره مخکې کېدل غواړي داسې څوک به هم وي او هغه څوک چې اصلا دغه ډول احساس ونه لري هغه به هم پکې نو یو هیواد په هیوادونو کې هم دغسې ده ښه تفاوت له دغه لحاظ نه هم موږ محسوسوو هغه څه چې نقصان ده د نقصان په سترګه اوس ورته کتلی کېږي هغه څه چې نقصان نه ده کمال ده هغه ته بیا د کمال په سترګه باندې کتلی کېږي موږ او تاسو ولیدلی دلته په دې هیواد کې دا د هیواد غربت دا هغه څه چې عیب ګڼلی کېده دا نقصان ګڼلی کېده دې سره احساس کمتري راتلله عجز راته او دغه رنګې ځان تر نور نه ښکته ګڼل داسې یو حس و احساس له سره پیدا کېده حالانکې په واقعیت کې قصه بدله ده دا فقر او غربت دا د انسان نقصان نه ده دا یو الهي تقسیم ده دا د انسان له تقدیر سره تعلق لري او دغه رنګې د انسان له هلو ځلو سره که لږ د محنت وکړي هلې ځلې وکړي نو دا فقر او نیستي دا ورکېدی سي د احتیاج له خانې نه ته یې وتلی سي خو هغه څه چې واقعیت کې عیب ده هغه بیا عیب نه ګڼلی کېده هغه بیا کمال ګڼلی کېده په هغه کې مختتوب داسې د بیا افتخار و لاسته راوړنه ګڼلی کېدله لکه غلامي بل چا پسې ځان تړل هغه له ځان نه پوه هغه له ځان نه مخته هغه له ځان نه معتبر هغه له ځان نه لوړ او هغه په ټولو مسایلو کې ځان دپاره یو محتاج الیه او د ټولو د مسایلو او احتیاجاتو د حل محور مرکز ګڼل دا یقینا کمال ګڼلی کېده خو حقیقت بیا بدل ده انسان چې الله تعالی پیدا کړی آزاد پیدا کړی ده دا د تل دپاره باید مالک واوسیږي د مملوک کېدی نسي کله که چېرته د غلام څه نو په دغه وخت کې انسانیت کې هم کموالی راغی له ده نه نیم انسانیت بیا لاړه د لکه څنګه مالک کېدی سي اوس د یو چا دپاره مملوک کم جوړېدلی سي اوس د مال و متاع د اشیاو او د ظرفونو په څیر باندې استفاده کېدی سي انتقالېدی سي او دغه رنګې چې د تصرف پکې کېدی سي خو د موږ د هیواد ډېری واکمنان له بل چا پسې ځان تړل او د غنیم انسانیت نه ځان خلاصول او هیواد خلاصول
دا عیب نه ګڼلی کېده، دا کمال ګڼلی کېده. او دغه په دې خاطر باندې کېده چې د موږ یعنی باعث او لامل ور باندې دا ګڼلی کېده چې موږ هېواد غریب ده. د غربت د ختمېدو دغه لاره نه ده چې سړی د ځان غلام جوړ کړي، سړی د بل انسان هېواد د خپل هېواد د نورو هېوادونو دپاره محتاج جوړ کړي او دی د عزت نفس له لاسه ورکړي، نیم انسانیت دی له لاسه ورکړي. دا یې لاره نه ده. دویمه خبره هغه دا چې دغه غربت دا په یو لحاظ باندې مضموم هم ده، په یو لحاظ باندې بیا مضموم هم نه ده. کله که انسان کامل اوسېږي، له خدای سره تعلق په کامله پیمانه باندې او د صبر د برداشت حوصله لري، نو بیا به لږ تکلیفونه برداشتوي. دا د ده د فخر او افتخار ده. انبیاو کې ډېری انبیا چې دي هغوی فقیران تېر سوي دي. خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د فقر اختیار کړی دی، د الله تعالی له لوري نه دغه اختیار ورته ورکړی سوی و، ده په خپله باندې غوروالی د فقر وکړ. نو دا نه، خو انبیاو کې یو نبي هم داسې به نه وي چې هغه بل چاته بل څوک یې لوړ ګڼلی په انسانیت کې، په کمال کې او په څه کې، بلکې دوی چې د انسانیت په کمال درجه هغه موجود. دغه غربت هېڅکله هم د اصولو انسانانو دپاره د دې باعث او لامل نشي جوړېدلی چې دی د نه اوس په هر څه کې نورو پسې اقتدا وکړي، په جایز او په ناجایز کې، حتی کې د دې سبب وګرځېږي چې عزت النفس هم له ده نه لاړ شي. نو لکه په کلي کې یو کور که غریب ده چې عزت نفس ودرلوده، غربت یو ځل خاتمه پیدا کوي. بلکې د غربت په حالت کې هم د لږ شتمن سره مساوي ده، د خلکو په نظر کې، د خلکو په ذهن کې داسې د ذلیل او حقیر نه وي. د ده د عزت نفس کله له هغو نه هم زیات دي، د هغو په نسبت باندې هم د خلکو په ذهنونو کې د یو وقت لري، وقار لري، خلک ورته د احترام او تقدس په سترګه باندې ګوري. نو داسې د نظام په ساختار کې داسې خلک دي چې هغوی دغه غربت د هېواد د دې سبب کوي چې بل چا پورې هېواد وتړي او د نورو تر ارادو پورې خپلې هیلې وتړي. دا بیا د غربت خاتمه هم هېڅکله نشي کېدلی. هڅې پیل د جوړېدو، دا وطن د رغېدو، بیا آباد وکړي هېواد، مټ نغښتې دی بچ